السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سی ټي او پی ټي په رابطه باندې دا چې سی ټي او پی ټي څه ته ویل کیږي. د سی ټي پل پرم د کرنٹ ترانسفارمر او د پی ټي پل پرم د پوتنشل ترانسفارمر او سی ټي او پی ټي ته انسټرومنټ ترانسفارمر ویل کیږي چې د کرنٹ او ولټ اندازهګیری کوي او د سی ټي او پی ټي ترانسفارمر څخه فقط په ایسی برېښنا کې استفاده کوي او د سی ټي او پی ټي ترانسفارمر څخه په های ولټیج او های کرنٹ کې د دې څخه استفاده کوي. یعنی سی ټي او پی ټي ترانسفارمر په هغه های کرنٹ او های ولټیج ځایونو کې نصب او کنیکشن کیږي چرته چې موږ د نورمال ډیجیټل ملټي میټر او ډیجیټل کلیمیټر څخه پکې استفاده نشو کولی. او دا عموما دوستانو د سټیپ اپ او سټیپ ډاون ترانسفارمرو پاور کیبلو سره نصب او کنیکشن کی. راځو د سی ټي او پی ټي ترانسفارمر ریشو ته. اول راځو سی ټي ته. کله چې سی ټي دوستانو ریشه تاسو ته شو کوي نو په کله چې په ترانسفارمر باندې 1000 امپیر لوډ وي نو دا تاسو ته یو شو کوي، دا غیر ریشه ته شو کوي، یعنی دا د کموي او تاسو ته دا خې دوستانو چې په دې باندې 1000 امپیر لوډ یو د ریشه د 0 او کله چې په دې باندې 15000 امپیر لوډ وي نو تاسو ته دوستانو بیا شو کوي 15 چې د 15000 امپیر ریشه چې دا 15 امپیر ده نو تاسو ته پته لګي دوستانو چې په دې باندې 1000 امپیر یا 15000 امپیر په دې باندې لوډ دی. راځو د پی ټي ترانسفارمر ریشو ته. کله چې دوستانو تاسو په ترانسفارمر باندې لوډ وي 440 کیلو واټ تاسو ته په سکرین باندې دا کموي د دې ریشو راځي دوستانو 110 ولټه نو تاسو ته پته لګي دوستانو چې په دې باندې ترانسفارمر باندې فعلا لوډ 440 کیلو واټ دی. دوستانو په دې طریقې سره د سی ټي او پی ټي ترانسفارمرو ریشې چې دي دوستانو کار او فعالیت اجرا کوي. د سی ټي یعنی کرنٹ ترانسفارمر ویرینګ او کنیکشن دا په مسلسله توګه باندې نصب او کنیکشن کیږي او د پی ټي ترانسفارمر چې ته پوتنشل ترانسفارمر وایي چې دا د ولټ ترانسفارمر دی، د دې ویرینګ او کنیکشن دا په موازی توګه یعنی په پیرلل توګه باندې نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سی ټي او پی ټي ترانسفارمر پر رابطه باندې و. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.